خلیلزاد ولسمشر غني ته تازه سم مشوره ورکړې ده او د سولې اوسنی فرصت ولې له لاسه ورنکړي. آیا په دې کې هم د امریکا ګټه شته او کنه؟ دا هر څه کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په دوحه کې د ولسمشر غني سره د یوې غونډې پر مهال لیدلي دي. خلیلزاد د دې لیدنې خبر پر خپل ټویټر لیکلی دی. خلیلزاد لیکي چې پر ولسمشر غني ټینګار وکړ چې د سولې اوسنی فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. خلیلزاد وویل چې ولسمشر غني ورته ویلي چې هغه به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي ملاتړ وکړي تر هغه چې هغوی د سولې دې کار ته دوام ورکړي. خلیلزاد زیاته کړه چې د تاوتریخوالي کچه بیخي لوړه شوې ده. د هغه په خبره د تاوتریخوالي کمول د باور او سولې خبرو اترو لپاره اړین دي. باید وویل شي چې ولسمشر غني په داسې حال کې کویټ او د قطر پلازمینې دوحې ته سفر کوي چې تر دې یوه ورځ مخکې د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د امریکا د دفاع وزیر هم د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړ. دغه لوړپوړي چارواکي په داسې حال کې د قطر پلازمینې دوحې ته سفر کوي چې د طالب ویان ډاکټر محمد نعیم وردک له خولې ویل شوي و چې دواړه لوري د اوربند هوکړې ته سره رسیدلي. یوازې دومره چې د دواړو لوریو ترمنځ د لوړپوړو چارواکو لخوا لاسلیک او امضا وشي. نعیم وردک ویلي چې له هغه وروسته به نورې خبرې او د راتلونکي جوړښت په اړه بحث کیږي. داسې ویل کیږي چې دواړې خواوې یوې هوکړې ته سره نږدې شوي. نو ځکه د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د امریکا د دفاع وزیر دوحې ته سفر وکړ. بل خلیلزاد تېره ورځ ویلي و چې طالبان چمتو دي چې د سولې خبرې سمې پر مخ لاړ شي، خو هغه د افغان حکومت پر پلاوي تور پورې کړی چې د سولې د خبرو د ګډوډولو کوښښ کوي. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو تر اخره ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. که د خلیلزاد او ولسمشر غني په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره هم زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو الله مو مل شه.